تازه د انټرکانټینټل کپ د اتلولۍ جام خپل کړ. افغان کرکټ ملي لوبډلې عربي اماراتو ته په وروستۍ اوومه لیګ لوبه کې په لسو ویکټو ماتې ورکړه او د اتلولۍ جامې دویم ځل لپاره وګټلو. راشد خان په دغه لوبه کې اته لوبغاړي وسوځول او غوره لوبغاړی اعلان شو. په لوبه کې د افغانستان له خوا کپتان اصغر ستانکزي، رحمت شاه درمتي او احسان جنت هم ښه ولوبېدل او سلیجې جوړې کړي. افغان لوبډلې لومړۍ لوبه وکړه چې 510 منډې جوړې کړي. ځوابي لوبه کې عربي اماراتو په لومړۍ وار 106 په دویم وار 131 منډې وکړلې او افغان لوبډلې ته یې یوازې د 13 منډو هدف ورکړ چې افغان لوبډلې د یو لوبغاړي په سوځېدو ترلاسه کړ. د دې مخکې افغان لوبډلې دغه جام په لومړي ځل ګډون 2010 کې د نوروز منګل په کپتانۍ کې ګټلی و چې بیا د هېواد د لوبډلې په دویم ګډون کې ایرلینډ ته بایللی و. په دې سیالیو کې اصغر ستانکزي په 4 سلیزو مخکښ بیټسمن او ظاهر خان په 11 ویکټو مخکښ بالر و. افغانستان له دې وروسته په دې سیالیو کې نه لوبېږي ځکه له ایرلینډ سره یې په ګډه د ټیسټ لوبو امتیاز او بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ. افغان کرکټ ملي لوبډله په عربي اماراتو کې پاتې کیږي چې د ډسمبر په 5مه نیټه د 3 500 لوبو لپاره د ایرلینډ لوبډلې کوربتوب کوي چې نن ورته 13 کسیزه لوبډله اعلان شوه. په دغه لوبډله کې کپتان اصغر ستانکزی، نورعلي ځدران، محمد نبي ساخیل، رحمت شاه درمتی او شفیق الله شفق، وکټ کیپر راشد خان ارمان، ګلبدین نایب او جاوید احمدي، حمزه هوتک او نجیب ځدران، ناصر جمال، دولت ځدران، احسان جنت، شاپور ځدران او موجب ځدران په 15 کسیز سکواډ کې شامل دی. او د دې ترڅنګ فرید احمد ملک، افسر زازی او کریم جنت په اضافي لوبغاړو کې انتخاب شوي. تر بل او نورو تازه خبرونو چې زه زاهد الکوزی ستاسو درنه چوپړ ته دریږم په بخښونکي لایزر لږ مو سپارم. هر چیرې چې اوس خوشحاله سوکاله مو غواړم. هیله ده زموږ د چینل افغان سپورټ نیوز ورسره سبسکرایب کړئ. الله مو مل